أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن به انشاءالله د سورة آل عمران آیت نمبر 190 نمبر بوایو انشاءالله. د دې سوره آل عمران د دې آیت 190 او بیا د دې نه بعد آیاتونو په حدیثو کې فضایل هم ډېر زیات راغلي دي او په دې کې د مؤمنینو صفتونه دي، د هغې حالت الله تعالی بیانوي او ترغیب ورکوي د ایمان د راوړلو طرف ته، او بیا د مؤمنانو هغه خاص صفتونه او د دنیا کې کافرو ته الله تعالی چې څه نعمتونه ورکړي دي د هغې طرف ته توجه ورکول په دې بنیاد باندې چې کني دا مقصد زندگی نه دی بلکې مقصد د زندگی د آخرت کامیابی ده، او ډیر بهترینی طریقې سره الله تعالی د دې کائناتو کې د فکر کولو او د دنیا ته اهمیت نه ورکولو او مومن د تربیت کولو ډیر عجیبه انداز کې د آیتونو کې خبره کړې ده. بهر حال د دې چې څومره تشریح وشي د دې آیت او بیا د رسونی ټولو آیتونو دا کمه ده، او که ډیر یو مونږ غونته کم علم ولکس هم په دې باندې لګیا شي نو د باقی ټوله زندگی د دې آیت تفصیل او تفسیر نشي بیانوله. هغه وجه دا ده چې دې آیت کې الله تعالی فرمایي، اول تاسو معنا واورئ چې ان یقینا فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو والارض او ځمکه کې واختلاف اللیل او پتلو راتلو په اختلاف د شپې او ورځ کې لآیات البته خامخا ډېرې نښې دي لأولی الالباب د عقل والو د پاره. الباب د لب جمع دی، لب وایي خالص عقل ته، په دې کې ډېرې نشانی دي. اوس د یو آیت باندې یو ټکی باندې چې سوچ کوو نو ډېر یعنی د دې ډېره زیاته تشریح ده او ډېره زیاته دې باندې ځان پویول دي. الله دې مونږ سینې کولاوي کړي او الله تعالی هی دې زمونږ پوی کړي. خو تاسو ته په ابتدا کې دغه درخواست کوم او سوال کوم چې دا آیت تاسو اولولئ او په دې سوچ وکئ شپې ورته پاسئ، تاسو باندې د قرآن کریم هغه رازونه کولاو شي چې تاسو به حیران شئ. یقین په الله وکئ چې تاسو به حیران شئ چې دا څومره رازونه دي په دې قرآن کریم کې او په دې کائناتو کې، او الله تعالی څنګه زموږ سینه خلاصه کړله. او طریقه یې همدغه ده چې شپې تاسو پاسئ څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وکول. فضایل هم د دې ډېر دي د دې آیت، لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو واري د شپې اولې حصے کې راغلو، عائشه رضی الله تعالی عنها ته او فرمایل چې نن ما پرېږده او نور کله به د شپې نیمې شپې یا د شپې په آخر حصے کې به را پاسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دغه شپې د اول مسخوتن مانځنه بعد او 10 چارندا مې وکړو او بیا په مانځه ودرېدو او بیا د آیت تلاوت کو او ژړلې حتی که چې مخ او ګیره مبارک او سینه مبارک یې لنده شوه او سحر پورې دقسې وژړل او دا آیت مسلسل تلاوت کو، حتی که چې بلال رضی الله تعالی عنہ راغی او د مانځه یعنی د سحر د اذان او د مانځه اطلاع ورکوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه شان په ژړا ولاړو. نو پوښتنه یې وکړله عائشه رضی الله تعالی عنها او بلال رضی الله تعالی عنه چې یا رسول الله ستا خو ټول ګناهونه مخکینی رستنی معاف شوي دي، ولې دومره ژاړې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آیا زه د الله شکرګزار بنده جوړ نشم؟ او اوی فرمایل چې الله تعالی داسې یو آیت نازل کړی دی په دې قرآن کریم کې، کچیر یو مسلمان د دې تلاوت کوي او هغه په دې کائناتو کې فکر نه کوي نو دی خو به هلاک شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله هم تهجد ته پاسېدو نو د دې آیتونو تلاوت به وکړو او په مخ باندې به لاس راکاږو او د آیتونو تلاوت به وکړو. که 3 وارې به پاسېدو نو 3 وارې به دې آیتونو تلاوت به کوو او اسمان طرف ته به وکتل او په دې کائناتو باندې به غور کوو، سوچ به کوو چې دا الله تعالی اسی عبس نه دی پیدا کړی.
نه پوهېږم چې کوم ځای نه د دې شروع کړم او څنګه تاسو په دې پوه کړلی شم. الله تعالی دې په دې لږ وخت کې برکت واچي او الله تعالی دې موږ ته د پوهې توفیق راکړي. خو ما تاسو ته اول ذکر وکړو چې دې باندې پوهېدو دپاره دا ترجمې سره تاسو دا مسلسل د دې تلاوت وکړئ او تنهایي کې په دې باندې سوچ وکړئ او بیا دې کائناتو ته وګورئ. ځکه چې الله فرمایي چې یقیناً په کائناتو په دې اسمان او ځمکې کې نشانې دي د مسلمانانو دپاره. آیات نشانې، آیاتن د آیتون جمع ده. آیتون وای نشانې ته هغې نشانې ته چې هغې سره شی پېژندلی کېږي. لکه زه به درته ولاړ یم او ما به سپینه پګړۍ وهلي، نو دا سپینه پګړۍ نشانه شوه زما د پہچان دپاره. نو قرآن کریم کې آیت په 3 معنو سره راغلی دی. یو د قرآن کریم د آیتونه، نو قرآن کریم د آیتونه هم د الله تعالی پہچان او پېژندګلنه ده. دویم معجزې چې کوم الله تعالی پیغمبرانو ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي وي، دا هم پہچان دی، پېژندګلنه ده د الله تعالی او د الله د نماینده د رسول پیغمبر علیه السلام او دغه رنګې مخکینی پیغمبران. او دریمه نشانه په دې کائناتو کې څه چې الله پیدا کړي دي په اسمان او ځمکې کې، په دې ټولو کې نشانې دي د الله تعالی د پېژندګلنو. خو چې کله انسان په دې انداز باندې دې ته وګوري او په دې کې د خالق یعنی دې پیدا کوونکي باندې سوچ وکړي. تاسو یو شی راواخلئ په دې کائناتو کې، تاسو ونه راواخلئ، ځمکې ته وګورئ، ځمکې کې دانه واچوه، را اوټو کېږي، نه ځمکه کمیږي نه اوبه کمیږي. او بیا هغه ځمکې کې ونه غټېږي غټېږي غټېږي، په منونو په ټنونو شي یوه یوه ونه، او په ټنونو نه په زرګونو ټنونو هغه میوه ورکوي او هر کال یې ورکوي. او بیا په هغې میوې کې هغه خوند وګورئ، د هغې رنګ وګورئ، د انسان په زړه کې هغې ته اشتها وګوره، بیا د هغې هغه ذایقه وګورئ، بیا د هغې هغه فایدې وګورئ، بیا د هغې اول پیدا کېدل، بیا د هغه یوې میوې حفاظت وګورئ. مالټه تاسو وګورئ، د هغې بره نه څومره چلکه ده، بیا د هغې دننه چلکه، بیا په چلکې کې دننه چلکه، بیا د هغې کې الله تعالی د اوبو په شانتې هغه رزق، بیا د هغې فایدې، بیا د هغې صحت دپاره فایدې. عقل حیران شي ورته او کمیږي نه، او مسلسل ټوکېږي، راشنېږي او ورکوي یو ونه په کریټونو په هر موسم کې، بیا بل موسم، بیا بل موسم، بیا بل موسم، چې ټول راجمع کړي نو یوه ونه په ټرکونو میوه پیدا کوي په 1500 کالو عمر کې، یوه ونه. او دغه انسان ته چې هغه ته ضرورت پیدا کېږي په زړه کې د اشتها، بیا د هغې خوړل، بیا د هغې ذایقه کې، چې انسان مجبور دی د خوند په ذریعې سره هغه فایدې حاصلوي. یعنی صرف لکه مثلا تاسو مالټه، ماڼه، سیب وغیره وګورئ، یو طرف ته په هغې کې فایدې دي، بل طرف ته انسان دپاره په زړه کې او په ژبه کې خوند ورته اچولی. نو انسان د خوند تلاش دپاره یو طرف ته خوند تلاش کوي او پیدا کوي او هغه ارمان او اشتها پوره کوي، بل طرف ته په فایدې او ضرورتونه دي د انسان دپاره، خوند هم اخلي او ضرورت هم پوره کېږي. دا چا کړي؟ دا الله تعالی کړي دي. دا نشانې دي په دې کائناتو کې. نور تاسو وګورئ، کمو بوټو باندې چې نور نه لګي یا کم انسان باندې چې نور نه لګي، بیا په دې کې د وټامین ډي، بیا په دې کې نور د رڼا یو بلب چې مونږ لګوو په سوونو زرګونو بل ورکوو. او الله تعالی مونږ ته 12 او 14 او 14 نیمې 12 غنټو پورې دا نور مونږ ته بغیر د قیمت نه، بغیر د بل نه مونږ ته راکړي. په دې کې مونږ ته د معیشت ذریعه جوړه کړې ده، کاروبار ذریعه جوړه کړې ده. نور سترګې نه علاوه تاسو میاشتې ته وګورئ، د بوټو د فصلونو د ضرورتونو ته وګورئ چې الله تعالی په دې صورت کې پوره کړې ده. د شپې تیارې ته تاسو وګورئ، یعنی کائناتو کې هر شي د چې وګورئ الله تعالی ته به ورسېږي. همدا وجه ده چې کله دا سړی وګوري نو الله تعالی وپېژني، دا وګوري نو الله وپېژني. بیا د دې کتلو په نتیجې کې وروستو فایدې ذکر کېږي په وروستني آیتونو کې چې دا پکې فایدې دي په دې کې. خو که تاسو لږ ما تاسو ته بیا همدغه ذکر کوم چې که دا تاسو لږ وګورئ، تاسو به حیران شئ په دې باندې. تاسو حالاتو ته وګورئ، تاسو کافر وګورئ. د کائناتو کې په دې سوچ باندې، یعنی ان فی خلق السماوات والارض، ورسنی آیات کې فرمایي چې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کوي د الله تعالی په آیتونو کې. د اوخیار خلق دي، دغه فکر کائنات مسخر کړل کافرو، اول مسلمانانو کړیو، بیا مسلمانانو دا کار پاتې شو، ځکه چې قرآن کریم او دین د ثواب ذریعه جوړه که صرف ثواب کوا او پیسې پې اخله او ختمونه کوا او امامتونه کوا او بیانونه کوا، او د گفتار غازیان جوړ شول
او ختمونه کوه او دلته دکان افتتاح کوه ختم کوه او دلته کور افتتاح کوه ختم کوه سهار صورت یاسین وایه او مقام سوره واقعه وایه او به دا شل وارې او زر وارې او 50 کرتې دا وایه او ثوابونه ګټه او دنیا ګټه یا پیسې اخله یا دنیا د پاره د قرآن کریم ذکرونه کوه د څومره چې ذکر ورکوي ټول د دنیا مفادو د پاره وایي دوره په کرتې وایه نو دا فایده ده او د دې هغه فایده چې کم الله تعالی د پیژندګلنو الله سره د تعلق د جوړولو د توحید باندې قائم پاتې کېدلو او د جنت حاصلولو او بیا د دنیا د مسخر کولو تابع کولو چې کوم الله تعالی څه پکې خودي دي د کافرو حاصل کړل او مونږ ته پاتې شو. تاسو د کافرو قوتونه وګورئ، ساينس تاسو وګورئ، ساينس څه شي دي؟ کائناتو کې چې څه شی پیدا شوي دي د هغه پیدایش استعمال د هغې باندې ځان پویول او د هغې استعمال په خپل لاس کې راوستل، بس دغه ساينس د مشاهدات او تجربات دي. نو اسلحه هغې سره ده، جهاز هغې سره ده، ټانک هغې د موږ د موبایل او دا چا جوړ کړی؟ د کافر جوړ کړی. د موبایل کې د کم لهرونه چې راځي دغه لهرونو د چا پیدا کړي دي؟ الله. دا چا مسخر کړل؟ الله تعالی. دغه انسان چې چا په دې باندې سوچ وکړل. د ایټم بم تاسو وګورئ څه شی دي؟ خو د اکسیجن ایسارول دي. همدغه رنګې اسلحې تاسو وګورئ، د اسلحې د ټوپک تاسو وګورئ، د دې د نالۍ چې کومه ده کنه ټوپک دا داسې تاو وي او په دې تاوېدو ذریعې سره د ګولۍ تیز ځي، روس نه ورپسې بارود دي. دا چېرته نه دي، دا د تشو امتیازو د نالۍ نه چا چړومبی ټوپک جوړ کړی او دې نه یې د عقل راغستی دی چې د تشو امتیاز د نالۍ خو داسې تاوه وي دننه. نو چې په دې کې تشو امتیاز راځي نو پرشر کوي، د مخکې ځي، نو چې پرشر کوي نو دې نتیجې کې هغه اسلحه جوړه کړله، ټوپک یې جوړ کو او بیا هغه ټوپک په نتیجې کې تاسو مخکې لاړ شئ. اور وګورئ، اور کې الله تعالی سورت یاسین کې الله تعالی فرمایي چې تاسو د کوم اورونه بلوئ په دې کې نشانی دي. نو موږ دومره نشانه زده کړې ده چې چای روټۍ به پخه کړو او خېټه ډکه کړو. او د هغه اورونو د هغې قوت په نتیجې کې بارود تاسو وګورئ، ایټم بم تاسو وګورئ، میزایل تاسو وګورئ. او دا بیا الله تعالی پټرول بیا د هغې په نتیجې کې د ګاډي وغیره موږ اول پیدا کولی نه شو، جوړولی نه شو. که جوړ کړو بیا دا شی جوړ کړو چې دا د 5 ورځو د استعمال بیا نه وي. دنیا یې مسخره کړله او په دنیا باندې امامت کوي کافر، تابع کړی دی، د دنیا یې ځان ته تابع کړی د استعمالی یې. او دنیا صرف کائنات نه، دنیا کې پیدا کوونکي هم مسخر کړي دي. نن سبا که فیصلې کوي نو د دنیا فیصلې څوک کوي؟ کافر کوي. چې هغه وایي هغه منل دي ټولې دنیا دپاره او خاص کر مسلمانانو دپاره د ذلت زندگی ده. او قرآن ویونکي بس هغه د پیسو غم اخیستی دي، دغه مدرسه ده، پیسې پکې اخله، هغه جومات جوړه، پیسې پکې اخله او چاندي اخله او خېټه ډکوه او زکات غواړه او سوال کوه او لاندې نه دي دا خلک کم چې د قرآن ولدي. ولې؟ ځکه چې هغوی د کائناتو کې سوچ ونه کړو، الله ته ونه رسېدل، الله یې ونه پېژندو، کائنات یې مسخر نه کړلی شول، خلک یې په دې پوی نه کړلی شول. بهرحال افسوسناک ترین حالت د مسلمان دی چې الله تعالی په دې آیت کې غور کولو او د سینې خلاصولو او د خلاصېدلو هغه طریقه او د کائنات د مسخر کولو طریقې لا ښودلي دي. بهرحال ما تاسو ته وویلې چې څومره به انسان ووایي د دې، خو چې الله تعالی کله سینه کولاو کړي نو بیا په دې باندې پوهېدلی شي. الله تعالی دې موږ تاسو پوه کړي، الله تعالی دې موږ ته د پوهې هغه توفیق موږ ته راکړي. فضایل هم ډېر زیات دي آیت. او بهرحال نشم ویلی نور. ان یقینا فی خلق السماوات، په پیدایش د اسمانونو، والارض او ځمکه کې، واختلاف اللیل او په اړولو راړولو د شپې، والنهار د ورځې، دلته ورځ دلته شپه، دلته ورځ دلته شپه، تیاره بیا رڼا، په دې کې لآیات خامخا ډېرې نښې دي، یقینا ډېرې نښې دي، لأولی الالباب د عقل ولو دپاره، هغه عقل چې هغه صفا خالص عقل وي د هغې دپاره په دې ټولو شیانو کې ډېرې نشانې دي. الله تعالی دې موږ تاسو په دې پوه کړي.